سلامونه ملګرو. الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي فرانسوي درس سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، نن چې کوم زمونږ درس دی دا 4مه حصه ده د لیمیتیې چې کوم ما درسونه شروع کړي وو 3 برخې مونږ وویلې. دا 4مه برخه ده، اخیری برخه ده. لیمیتیې لکه څنګه چې تاسو ما ویلې وو دا جابز یا کارونو ته ویل کېږي. بیا موږ هغه مهم لغات راخیستي وو، هغه کارونه چې زموږ تاسو ورسره روزمره ژوند کې ته استفاده ډیره کوو، موږ تاسو سره مخامخ کیږو، دغه لغات باید موږ تاسو زده کو. بیا دا ما په 4 حصو باندې په 4 ویډیوګانو باندې تقسیم کړل. بل دا چې ځکه ما په دې ویډیوګانو تقسیم کړ چې ټول په یو ویډیو کې نه راتلل، بل ما ضروري تر راغون کړ. دا څه ډیر دي کم که تاسو ته مهم یو تاسو غواړئ چې زده کړئ نو تاسو مالا کمنټس کې لیکلی شئ، زه په هغو هم ویډیو جوړه کړم. نن چې کوم ټول نه اول موږ سره کوم لغات دی هغه د لکتیغ. که چیرې موږ سره مذکر یي نو بیا موږ لکتیغ ویلی شو. لکتیغ ویلی کېږي اکټر ته چې انګلیس کې ورته وایي، څوک چې په فلمونو ډرامو کې کار کوي. که موږ سره چیرې ښځه یا فیمیلی چې هغه په فلمونو یا ډرامو کې کار کوي اکټر یي، نو بیا موږ هغې ته ویلی شو لکتخس. دویم موږ سره چې کوم لفظ دی هغه دی لوکومیډیا. لوکومیډیا ویل کېږي هغه کس ته څوک چې د خندا په فلمونو ډرامو کې د خندا رول کوي، کار کوي، نو هغه ته لوکومیډیا موږ ویلی شو. که چیرې ښځه یي نو هغې ته ویلی شي لکومیډین. صحیح دی. دریم چې کوم موږ سره دی هغه دی لدانسغ. وبخئ، لودانسغ. لودانسغ څوک چې ډانس کوي، نڅا کوي. که دا چیرې مذکر یي نو موږ ویلی شو لودانسغ. که چیرې دا ښځه یي لدانسوز. لدانسوز بیا موږ تلفظ کولی شو، هغې ته وایي لدانسوز. څلورم چې موږ سره کوم لفظ دی هغه دی لوبیبلیوتوکیغ. لوبیبلیوتوکیغ. صحیح دی. دا لفظ لږ غټ دی، زه به یې لږ په دغه وایم لوبیبلیوکیتیغ. صحیح دی. که چیرې موږ سره مذکر هم نو بیا هم موږ ویلی شو لبیبلیوتوکیغ. صحیح دی. موږ سره پنځم چې کوم لفظ دی هغه دی لومیوزیسیان. لومیوزیسیان. صحیح دی. لومیوزیسیان. که چیرې موږ سره مذکر یي لومیوزیسیا ویلی کېږي. که چیرې موږ سره مؤنث یي لموزیسین ویلی کېږي. لموزیسین. لموزیسین چاته ویلی شي؟ هغه ښځه، هغه نجلۍ یا ښځه څوک چې میوزیک جوړوي. لومیوزیسیا هغه کس ته ویلی کېږي څوک چې میوزیک جوړوي. بخښنه غواړم چې دې نه مخکې کوم موږ سره لفظ و لوبیبلیوتوکیغ، هغه څه ته ویلی کېږي؟ هغه کس ته ویلی کېږي څوک چې په کتابتون کې لایبرري کې کار کوي، هغه ته ویلی کېږي. انګلیسي کې ورته لایبریرین ویلی کېږي. صحیح دی. هغه کس ته لوبیبلیوتوکیغ ویلی کېږي څوک چې په کتابتون کې کار کوي. صحیح دی. موږ سره چې کوم دی بیا شپږم چې کوم لفظ دی هغه دی لوفاکتیغ. لوفاکتیغ ویلی کېږي پوسټمین ته. انګلیسي کې ورته موږ پوسټمین وایو، یا پښتو کې ورته موږ وایو څوک چې خطونه راوړي ستاسو کور ته. صحیح ده. نو هغه ته ویلی کېږي لوفاکتیغ. صحیح ده. لوفاکتیغ. او که چیرې دا ښځه یي فیمیلی مؤنث یي نو بیا موږ څه ویلی شو؟ لافاکتخس. 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 صحیح ده ویلی کېږي. دې نه علاوه موږ سره چې اووم کوم لفظ دی هغه دی لووندوغ. لووندوغ هغه کس ته ویلی کېږي چې انګلیسي کې ورته موږ وایو سیلز مین، یا څوک چې خرڅوونکی یي، څوک چې څه خرڅوي، هغه ته ویلی کېږي لووندوغ. صحیح دی. لووندوغ. که چیرې دا ښځه یي لووندوز. لووندوز. وبخئ، لووندوز. صحیح دی. هغه لا سره تاسو لو چې کوم د موږ مذکر سره استفاده تی کوو، لا چې کوم د موږ مؤنث سره ته استفاده کوو. بیا موږ سره ټولو نن چې کوم اخیری لغات دی هغه دی لوکومرسیا. لوکومرسا. لوکومرسا ویلی کېږي دکاندار ته، شاپ کیپر ته. صحیح دی. څوک چې دکان کوي. که چیرې موږ سره مذکر یي نو موږ ویلی شو لوکومرسا. که چیرې موږ سره ښځه یي مؤنث یي لا کومرسانت بیا تلفظ کېږي لا کومرسانت. صحیح ده. زه دغه لفظونه بیرته تکراروم سر نه، تاسو ورته دقیق غوږ شئ او صحیح تلفظ واورئ. لکتیغ مذکر دپاره استعمالیږي لکتیغ، مؤنث دپاره لکتخس. لکتخس استفاده کېږي. لو، le, 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 le
le danseuse, le danseur وبخي le danseur, la danseuse, la danseuse, le bibliothécaire, le bibliothécaire, la bibliothécaire, la bibliothécaire, le musicien, le musicien, la musicien, la musicienne, la musicienne. ښځې دپاره le facteur, le facteur, la factrice, la factrice, la factrice وبخي le vendeur, le vendeur, la vendeuse, la vendeuse, le commerçant, le commerçant, la commerçante, la commerçante. نو دغه هغه لغات چې کوم ما نن ایسې دپاره راغونډ کړي وو په دغو څلورو حصو کې لیمیتیه باندې موږ خبرې وکړې مهم چې کوم لغات و هغه هم ترې راغونډ کړي وو دې نه علاوه که کوم داسې نور لغات دي تاسو ته معلومات دي تاسو ضرورت یې او تاسو نه پوهیږئ نو ما له دلته په کمنټس کې تاسو لیکلی شئ انشاءالله په راتلونکي به زه خامخا ویډیو جوړوم انشاءالله راتلونکي درسونه دې نه بعد زموږ چې کوم دي هغه په ګرامر باندې دي نو مننه ملګرو